اهل علم یو واقع نقل کوي بني اسرائیلو کې یو سړی و ډېر زیات مالدار و په ټول ښار کې وګرځېدی او ډېره ښایسته ښځه یې په نکاح باندې واخیستله بازار نه ځان سره غوښه راوړې ده مزېداره یې پخه کړه ډېره خوندوره ښځه او خاوند ناست دي سایل راغی دروازه کې د الله په نامه باندې وږي د الله په نامه باندې دې ښځې دا ډوډۍ راواخیستله او په منډه راغله دروازې له سړی ورپسې راغی لاس یې ونیو څه کوې ښځې ورته وایي دا سایل ولاړ دی غریب دی وږی دی زمونږ په شان ته دې له مې دا ډوډۍ راوړه دروازه یې خلاصه کړې سوالګر یې مخامخ ولاړ دی د زنانه په لاس کې ډوډۍ د پاسه او کاسه ورلاندې سوالګر یې له وړاندې کوي سړي د لاس نه ډوډۍ ټک واله راځه ما څومره په شوق ځان له ډوډۍ راوړله او ته ګرځې غریبان له ورکوې ځه ستاسو پر کار نشته دی سوالګر یې ورټلو زما عزتمند سوالګر یې لاړو ملنګ ته یو دروازه بنده او لس ورته نورې خلاصې د دې ځای نه لاړلو ورونو کلونه تېرېدل وختونه تېرېدل په دې کې الله رب العالمین په دغه مالدار سړي باندې غربت او فقیري راوسته او دومره غریب شو اولاد هم نو ښځه هم شنډه سړی هم شنډ الله یې نسل هم ختم کړ تر دې پورې مجبوره شو چې خپلې ښځې ته یې ویل چېرې زه نوره تا نشم ساتلی او که ستا خوښې طلاق په درله درکړم ته لاړه شه د خپل پلار کره ویل ډېره ښه ده ښځې له طلاق ورکړو سړی به ګرځېده مزدوریانې نشته بالاخر په سوال باندې شروع وکړله دا ښځه د پلار په کور کې ناسته ده یو ورځ یو مالدار سړي مطالبه وکړله چې په دې ښار کې د هغې نه زیات حسن ونه لري او ښایسته ښځه او اولاد هم ونه لري زی په نکاح ده ښځه وګرځېدله دلاله وګرځېدله بالاخر خبرې ورته راوړو چې یو ښځه مې پیدا کړې او خاوند طلاق ورکړي دي اولاد یې نشته په دې ټول ښار کې د دې نه ښایسته ښځه دي ویل همدقه راله په نکاح والرو په نکاح یې واخیستله زما خبرې خو اورئ که نه په نکاح یې واخیستله دا ښځه وخت تېرېدلو دا مالدار سړی دی ښایسته ښایسته نعمتونه راوړي یو بل ته حال نه وایي یو ورځ ډوډۍ له دا ښځه او خاوند ناست دي دروازه کې اواز وشو چې وږی یم غریب یم د الله په نامه که څه درکړی رالی راوړه دې ښځې دې خاوند ته ویلې که ستا خوښه یي سوالګر یې دروازه کې ولاړ دی زه به دا خپله ډوډۍ وروړم دې خاوند ورته ویل یاره ښځې دا زما ډوډۍ م ورسره وروړه ډوډۍ دسترخوان کې تاوه کړله کاسه یې راغېستې دي سوالګر یې له یې ورکړله چې څنګه یې دروازه خلاصه کړه دې سوالګرې له وایي چې وروره دا واله چې سوالګرې دې ښځې له ولیدل د ښځې د خولې نه چغه ووتله ډوډۍ هم ګزاره شوله هر څه ګزار شو کاسې هم ګزارې شوې ښځه شاته وغورځېدله سړي ورمنډه کړله ښځه یې راوچته کړله سړیه څه چل دې وکړه زما په دې کور والا باندې زما په دې ښځه باندې او ورته وایي نور نه پوهېږم خو ما ته یې ډوډۍ راوړه چې ما ور ولیدل دا ګزاره شوله سړي هغه ډوډۍ راټوله کړه ترکاري خواڅې توی شوې وه غورځېدلې وه ډوډۍ راواخېسته خپل کچکول کې واخېستله سړی راواخېسته دې سړي کور والا د خپله ښځه غېږ کې راواخېسته راوړله کله اوبه پې اچوه کله ورته لاس ورکوه کله خپې بالاخر چې په هوش کې راله سړی ورته وایي ښځې څه چل وشو سوالګر یې څه جادوګرو که ساحرو چې تا ته یې ولیدل او ته راګزاره ورته وایي سړیه نوره مې مه غږوه پرېږده وه وایي نه نه چې حال راته ونه وی که دې سوالګري کې چېرته سحر او جادو وي چې دې پسې ورشم ورته وایي ای سړیه د ورځو نه یوه ورځ وه په دروازه کې سوالګري ودرېدل او ما ډوډۍ راواخیستله او زما خاوند ډېر مالدار او نهایت مالدار او کله مې چې سوالګري له ډوډۍ بهر راویستله نو خاوند راپسې رامنډه کړله او زما لاس یې ټک وه او ډوډۍ رانه واپس واخیستله او هغه سوالګري مونږ ته خیرې وکړلې دا زما هغه خاوند وه مخکینې دا دویم خاوند ورته وایي ښځې نو واوره په الله مې د قسمې چې ستا په دروازه کې سوال چا کړی و هغه ته ومه الله د هغې نه مالداري واخیستله دې له ورکړه او د دې غریبي هغې له ورکړه ورونو دنیا دغه شان لاس وموږه خیرې دې ګزارېږي په دې به غرور نه کوئ په دې به تکبر نه کوئ